کله چې مریم حاضر یا لراځي یاران باسي تماشې لراځي زه چې د چا د لاسه مړ سوم خلکو هغه مې هم وس جنازې لراځي خپل راستي مې بیا معنا کوله ماسې ستا سره وفا کوله د سلو یاره منافق وختې د خپل زړه څخه مې غلا کوله په خپل غرور به ډېر تاوان وکېته تاوان به ډېر زما په خفګان وکېته وخت به مو راسي زما هموار ولاړ دی بیا به په ما پسې ارمان وکېته در صداقت ودرې اخلاق تېر یمه نه یې منم اوس در هر خوا تېر یمه نامرده دومره دې ستومانه کړمه در دې یارۍ دې عام و خاص تېر یمه در دې یارۍ دې عام و خاص تېر یمه نه د تعویز نه د ملا اثر و نه د پیر نه د بلا اثر و په طبیبانو مې ام شوه نه سوه ستا د ښایست را باندې دا اثر و وړی مې هر رنګه تاوان پر یاري ما لیلام کړی دی خپل ځان پر یاري زه د وفا و جفا سوچ نه کوم لاس نه راګرځي د جهان پر یاري ډېرې ګیلې زما پر زړه پاته دي وختونه ډېر د ژوندانه پاته دي که مې نصیب ولو دا ستا د یاري د مرګه پس خو نو هر څه پاته دي نه دا وختونه د راستۍ دي خلکو او نه یاران اوس د دوستۍ دي خلکو بیا باوره زمانه سوه الله زړونه اوس ډک د نامردۍ دي خلکو زړونه اوس ډک له نامردۍ دي خلکو هم اخلاقم ورور ولې کړې ده د خپل وسه مې راستي کړې ده که مې منې او که مې نه منې څوک ما په صفا زړه اشنایي کړې ده مینده داسې نندارې در لاس وي لکه مرغچ د پنجرې در لاس وي مراکبان یې خود پر سر ټکوي لکه یتیم چې د میرې در لاس وي دی ناوله د څه خوبونه وینم د خپل پرې پرې زړه پرهارونه وینم زه چې په ویښه سترګې پټې کړمه لا پکې هم ستا تصویرونه وینم مخلصانه نه یم دنیا پېژنم زه د خپل هر لفظ معنا پېژنم ما دا کیسې د استادۍ مه کوه یاره ستا سوچ پېژنم تا پېژنم یاره ستا سوچ پېژنم تا پېژنم
پښتون ولې ورځي د پښتنو د ازادۍ ورځي چې پر کندهار باندې رئیس راځکو چې د جنرال د مستي ورځي نه مې هېرېږي د زړګي جانانه خدای دې رښتیا که جنت جانانه هېږي له منه زموږ نه هېرېږي یا د دواګانو انقلابي جانانه کله چې ځم بلې دنیا په لوري زما به سترګې وي دا ستا په لوري وروسته دیدن ته مې اشنا راسه چې پاته نه سې